دا یو پیغام تاسو ته درکول غواړم چې د غلطو خلکو د ناستې پاستې نه ځان وساتئ، د زناکارو د ملګرو نه ځان وساتئ، د بدکارو بد اخلاقو بد مزاجو د یارانو دوستانو د مجلس نه ځان وساتئ. هغه ورځ مې یو ملګری راغلی، ما د هغې ایمان ته سلام وکړو، ما د هغې تقوا پرهیزګارۍ ته سلام وکړو. زما محترمو وایي د خپلو ملګرو سره لاړم لاهور ته، خو لیکن ما ته پته نه وه چې زما ملګري زناکار دي او بدکار دي او بد کردار دي. چې کله لاهور ته لاړو په چکر باندې، هلته په یو هوټل کې زما عزتمند و، موږ ډېره شو او په دې هوټل کې چې کومه کمرې موږ له راکړه 14 نمبر کمره. نو چې کله وایي زه هغه 14 نمبر کمرې ته راغم، دروازه مې څنګه کلا وکړه د کمرې چې مې وکتل پکې بربنډې جنکۍ ناستې وې. एकदम में वापस هغه دروازه را بند کړه چې څنګه چلې غلطي کمرې ته راغم که څنګه. هغه ملګري را پسې شا طرف نه راغو دي کې راکړه چې همدغه کمره ده کنه همدغه کمره ده. او به هر حال چې ما کم غوبل او کم لانجا او کم فساد دغه ملګرو سره په دغه ورځ باندې وکړو چې و بدبختو تاسو په دې ګناه کې مبتلا وئ، تاسو د الله په نافرمانی کې مبتلا وئ، نو ما سره د ګناه دعوت راکې، ما باندې سره بدکاری کې، ما باندې سره زنا کې، ما ولې د الله په نافرمانی کې راولئ. د هغې د شریعت مطابق ګیره ما ته په قرآن باندې لاس کې خوسته مولوي صاحب دغه ملګري نه منې کېدل، هغې لاړه او بدکاري او زنا یې وکړه. خو لیکن بیا خو ملګري خو ملګري دي که ستا ملګری مونځ نه کوي، دا بل ملګری ورته دا نه وایي چې ته ولې خفه به شي مړه، هغه وایي چې ته داسې تقوادار او دیندار راغلی، دا ورته نه وایي. هغه یو د الله په نافرمانۍ کې مبتلا وي، دا ورته دا نشي ویلی یا ته څه کې لګوې ولې خیر خو دی. لیکن وایي دي هغه جنۍ هغه جنکۍ چې کومې دي هغه زما محترمو دي هلکانو راته داسې پوه کړلې چې زمونږ په دې ملګري باندې به ګورې زنا کې، هسې نه که زنا یې ونه کړه سبا به دا ملګری موږ ته پیغور راکوي چې تاسو هغه یې که نه چې هلته هم زنا کړې وه. نو هغه جنکۍ وایي ما ته پوه کړلې. لیکن انسان چې د ګناه نه بچ کېږي د چا په توفیق سره، انسان چې نیک اعمال کوي د چا په توفیق سره، د الله په توفیق سره. او چې د الله توفیق نه وي یو سبحان الله ویل هم مشکل دی. بیا دا اوس دا نوجوان د الله په توفیق سره بچ کېږي، په زړه کې غم دی، فکر دی، طلب دی چې زه ګناه ونه کړم، زه الله خفا نه کړم. بیا وایي زما ښځه داسې ده او داسې ده، خپله ځان ته نه ګوري، خپله خو خپل کردار ته وګوره. ستا کردار څنګه کردار دی، ستا افعال ستا اقوال هغه پټ پټ ګناهونه دې مخې ته کا چې نن دې په ښځه کې یو عیب راووته چې ښځه خو مې خرابه ده، خپله داسې ټکي خپله صفا ژوند تېر کا. بیا وګوره چې پاک دامنه، حیاداره، دینداره، تقواداره، حسینه بیبي تاله الله درکوي که نه درکوي. خپله به په اوتو بوتو کې مبتلا یو بیبي به پاک دامنه غواړي، او بالکل به درته میلاوه شي. قرآن کې الله پاک فرمایي الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. پاک سړي د پاکو بیبیانو د پاره دي، پاک دامنې بیبیانې د پاک دامنو سړو د پاره دي، خبیثې بد کرداره بد مزاجه زنانه د بد کرداره سړو د پاره دي، بد کرداره سړي د بد کرداره زنانو د پاره دي. دا ګنده ګنده سره الله میلاوي. ښه دا ذهن کې کېدی زما خبرې صفا خبرې ته صفا ژوند تېر کا. وګوره چې الله تعالی پاک دامنه ښځه پاک دامن بچي درکوي که نه درکوي. و چې ګلونه اولې بره نه به ګلونه راځي، چې خاورې اولې بره نه به خاورې راځي. وایي عمل د لارې مل دی، عمل د لارې مل دی. نو دغه نوجوان دا واقعه بیانوي، وایي مولوي صاحب دغه ځای کې د دې خلکو د مکر او فریب نه الله زه وساتلم. بهرحال د هغه ځای نه روان شو ابتابات ته راغلو. وایي په دې ابتابات کې یوه حسینه جنۍ وه. وایي زه خو د ټور او د چکر په نیت روان کړی وم، منځ کې دې خپلو بدکارینو زناکارینو پسې ګرځېدل. زما محترمو نن د کیمرې په دې سترګه باندې دا خبره زه تاسو ته ریکارډ کول غواړم او ستاسو د آینده نسل ته دا میسج ور رسول غواړم او دې والدینو ته دا خبره کول غواړم چې په دې خپلو بچو باندې مضبوط نظر وساته او زما دې خبرې ته فل توجه سره وکړه. زما محترمو و چې کله ابتابات ته راغلو، وایي هلته چې کومې جنۍ پسې دې راغه، نو هغه جنۍ چې کوم ښایست و زه د ماشومتوب نه وایي تر اوسه پورې داسې ښایست ما په زندګۍ کې نه و لیدلی. او دې جنۍ به شپه په 1000 روپۍ باندې زما عزتمندو د بدکارۍ دپاره خلکو سره به شپه کول په 1000 روپۍ باندې. دا زما د معاشري حال زه تاته بیانوم، دا زه درد او فکر تاته بیانوم چې نن د الله د طرف نه خیرونه برکتونه رحمتونه کم طرف نه راشي. نن به ما او تاسو څنګه خوشحالیږو، نن به زما او ستا په مال کې اولاد کې برکت چین سکون راحت څنګه راشي چې کله خباثت غالب شو کنه،
غیر چاپیره مؤمنان مسلمانان چې سچا پکه د الله د رسول په عشق کې زما عزتمند ورننوتي دي او د ګناهونو نه ځان ساتي او په دین باندې هغه خپل ژوندۍ تیري، داسې خلک ډیر کم دي، خو 2 نمبر مسلمان ډیر زیات، د ګناه خباثت ډیر زیات دی چې کله وي موږ ابتابات ته راغو نو دغه نوجوانان هم د هغه جنۍ سره چې کوم د بدکارۍ نه وکړل، چې کمی پیسې د هغه تور د پاره او د چکر د پاره او د کرایي د پاره وي دوی سره وي هغه ټولې په بدکارۍ باندې ختم کړل. وي بیا هغه جنۍ دومره علم سوله او دومره یې پوه کړله او دومره زما عزتمندو ما ته د چاند د خورولو دپاره پوه کړله چې ګورې په دې نوجوان به ګورې خامخا زنا کوي. اجنۍ ته یې ویلې دا به موږ له ټول عمر دپاره پیغور راکوي. زما محترمو دې نوجوان ما ته ویلي وایي چې کله هغه جنۍ ماله راغله او زه یې لاس ته ونیولم او راښکلم یې واورې ښه وایي راښکلم یې او د ګناه د کولو دعوت یې راکولو او ما ته یې ویلې چې ښه نه ښه بزرګان راغلي دي او زما حسن ته ټینګ شوي نه دي او بدکاري کړې ده. علما یې یاد کړه، قاریان حافظان یې یاد کړه او ما وایي د الله په فضل سره چې کوم دی د بدکارۍ نه ځان وساتلو. نو هغه جنۍ زما د دې اعمالو نه زما د دې تقوا پرهیزګارۍ نه دومره متاثره شوله چې په زندګۍ کې دا پیله نوجوان ګورم چې هغې د الله د نافرمانۍ نه ځان دومره منع کړی او ځان یې دومره مضبوط کړی دی، لیکن هغې ګناه ونه کړه، ګناه ته نږدې هم لا نړو، زنا ته نږدې هم لا نړو. الله قرآن کې فرمایي ولا تقربوا الزنا، زنا ته نږدې کېږم کول هغه لرې خبره ده، خو تا زنا ته نږدې کېږم. نو هغه جنۍ ورته قسم وخوړو، ورته وایي اوسه پورې چې څه مانه شوي دي هغه شوي دي، خو زه توبه وباسم او ستا په لاس سره به توبه وباسم، ستا په لاس سره به زه دا غلط افعال او اقوال او دا بد کردار پرېږدمه. زما محترمو لږ غونته کې ګناه ته ځان نیول دي، لږ غونته کې د الله د نافرمانۍ نه ځان چېرته کول دي. بیا وګورئ د دنیا دا ښځې، د دنیا دا زیب او زینت، د دنیا دا هر څه به الله ستا خوله راولي، خو چې تر کومه پورې ته دي نامحرمه زنانو پسې ګرځي او ته د خپلې سترګې غلط استعمالې او د خپل مال غلط استعمالې او د خپله ځواني غلط استعمالې او د خپل طاقت غلط استعمالې او د خپل ښایست غلط استعمالې، عمره به د دنیا سپی الله تعالی جوړ کړی، دنیا به مخکې او ته به ذلیله دي دنیا پسې. یاد ساتئ څومره تقوا پرهیزګاري ته کولی شي وکړه. زه درته د الله د رسول د منبر نه دا قسم کوم چې د دنیا د هر څه الله ستا خپل را نه وسته راشه مخ مې تور کړه. یاد ساته نو دغه نوجوان د الله په ذات باندې غیرت وکړه چې زما رب خفه کېږي که نه خفه کېږي، زما رب خفه کېږي، زما خپله بیبي شته پاک دامنه، زه ولې غلط